حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ د احد په میدان کې ولاړ دی او غشی راغی او په سترګه کې ولګېدو. رسول الله چې خپل صحابي ته وکتل، غشی په سترګه کې نال دی او هغه هر څه لاندې راغورځېدلي دي. رسول الله ته قتاده صاحب راتاو شو، و یا رسول الله سترګه مې شهیده شوه، دعا وکړه چې الله مې شهادت نصیبه وګرځوي، شهید شم. ځکه هغه مجاهد چې هغه د شهادت په تمنا و ارمان کې دی چې هغې له شهادت میلاو نشي، جاړي خپی. یا رسول الله دعا وکړه چې شهید شم. رسول الله مخ واړولو، قتاده صاحب پسې راتاو شو بل طرف ته. یا رسول الله دعا وکړه، سترګې نه هر څه راوتلي دي. نور مثالونه به راتلونکي جمعه کې ورته بیانوم انشاءالله چې الله رب العالمین صحابو ته څومره قوت او طاقت ورکړی په میدان د جنگ کې. د یو ماشوم لاس کټ کېږي او دارنګې ګونډه ورباندې ږدي او لاس ځان نه ټک وهي او لګیا دی جنگ کې په یو لاس باندې. هغه ماشوم چې ابو جهل د هغې د لاسه مردار شو. دا یو بیل خوند دی. بیا راتاو شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل غشی ترېنه راښکلو، هغه هر څه د سترګې نه راووتل. ورته وایي ای قتاده په سترګه باندې د لاس کېږدوه، زه ستا مخ ته نشم کتلی، ستا سترګې ته نشم کتلی. کوم حسن او ښایست چې الله درکړی و، ته زما سره جهاد ته راغلی وې. اسمان طرف ته یې لاس اوچت کړ، وایي ربه زما صحابي دی، زما د تابعیت او ستا د اطاعت په خاطر سترګه بایللې ده. زه نشم کولی چې د دې سترګه وګورم. رب لا یزاله چې کوم سترګو باندې میدان د جنگ ته راغلی دی، په هماغه سترګو باندې بېرته د میدان جنگ نه وباسه. رسول الله لاړې مبارکې راواغېستې او په سترګې ورته ولګولې او ورته وایي چې سترګه دې وغړوه، چې ویې غړولې دواړه سترګې روغې وې. قتاده صاحب فرمایي د وخت د مرګه پورې زما په هغه سترګه کې درد رانغی. ووایه الحمدلله، اخلاص سره ووایه سبحان الله.